السلام علیکم ملګرو. نن د پښتون حد کړی دی ښه په بهر ملکونو کې دی که نه او د پښتنو کپړې اغوستې دي خو حد یې کړی دی ښه. تاسو به هم په پښتنو باندې فخر وشي. دا ویډیو راسره مکمل وګورئ. دا پښتون چې دی نو دا په بهر ملک کې دی که نه او د پښتنو کپړې اغوستې دي او پښتنو په کپړو کې چې کله ګرځي که نه نو همیشه چې دی نو د ښځې ورته ګوري. ښځو چې کمې کپړې اغوستې وي که نه لږې کپړې هغه اغوستې وي نو تاسو به هغې ورته هم حیران شي که نه چې دا یو پښتون دی او هغه چې کومه لباس اغوستی دی که نه دا ټول خلک یې حیران کړی دی ښه په بهر ملک کې. نو زما ټولو پښتنو ته خواست دی چې دا ویډیو راسره ضرور وګورئ او د نورو ملګرو سره شیر کړئ ښه. د دې پښتون دی دغه ته وګورئ ښه چې د پښتون چې دی نو په بهر ملکونو کې دا خلک ټول حیران کړی دی ښه. و چې دا کوم ځای نه راغلی دی او دوی دا ښایسته لباس اغوستی دی او ښایسته چې دی نو هغه داسې چې هلته په هغه ملکونو کې یو داسې لباس نه وي ښه خو بلکې دې پښتون یو نن یوه کارنامه کړې ده او ټول خلک یې حیران کړی دی. ملګرو تاسو کتلی شئ ښه دا پښتون چې دی نو دا روان دی ښه. تاسو کتلی شئ په دې ویډیو کې تاسو ته ښکاري چې کله دا ځي که نه نو دا جینکۍ ورسره ډېرې زیاتې ګوري ځکه چې دې چې کوم لباس اغوستی دی که نه نو هغه د پښتنو دی او دا بهر ملکونو چې دي نو دوی خو بالکل داسې لباس اغوندي چې هغه ته د کتو شان نه وي که نه. نو دا پښتون چې روان دی نو دا ټول خلک ورسره ګوري که نه او ډېر عجیبه ریاکشن کوي. ګوره ورته تاسو کتلی شئ ملګرو زموږ ټول له پکار دی چې په پښتنو باندې فخر وکړو که نه او د ډېر د پښتنو په وجه باندې موږ ټول له پکار دی چې دا ویډیو ورسره شیر هم کړو چې زموږ ټولو پښتنو ته ورسېږي که نه چې زموږ پښتانه الله پاک موږ له څومره عزت راکړی دی که نه څومره ښایسته لباس دی او په دې لباس باندې موږ له فخر پکار دی که نه چې موږ چېرته ځو نو موږ ته خلک څومره په حیرانتیا باندې ګوري او څومره زموږ خلک عزت کوي که نه. تاسو به اوس لیدلی ښه چې د پښتون څومره عزت کوي دا خلک ورسره په کم نظر باندې ګوري چې دې کوم قسم لباس اغوستی دی. نو تاسو په دې باره کې څه وایئ ضرور ورسره نور ملګرو سره هم شیر کړئ او ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ.